کله چې عمر بن خطاب رضی الله عنه په 30 کال د هجرۍ کې د حج نه فارغ شو، واپس را روانو، نو په لارې دا دعا وغوښته چې یا الله عمر مې ډېر شوی دی، طاقت مې کم شوی دی او خلک ډېر شوي دي او زه یېرېږم چېرته په دې ذمهوارۍ کې به زما نه څه کمی زیاتې وشي، نو یا الله ته ماله شهادت راکه. اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموت في بلد رسولك. یا الله شهادت راکه په خپل لار کې او مرګ راله راکه او دا شهادت راله بیا د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ښار کې راکه په مدینه کې. الوري ورته دا ووایي حفصې وی پلاره څه ناشنا دعا دې وغوښته، شهادت خو خلک په میدانونو باندې حاصلوي، جنګونو له وځي، ته شهادت غواړې په مدینه کې وغواړې. نو هغې ته ووایي چې لور الله ته څه ګرانه نه، الله اکبر، الله دا دواړه خبرې د هغه دپاره را جمع کړې. مغیره بن شعب رضی الله عنه صحابي و، د ده سره یو غلام و ابو لؤلؤ المجوسي. دا مجوسي و، دا ابو لؤلؤ چې دا مجوسي و، اصل کې د روم و. ابو لؤلؤ فیروز المجوسي مجوسي او اصل و د روم. دا د مغیره بن شعب رضی الله عنه سره مریو او ډېر تکړه هلک و، ډېر ماهر و، په ډېرو کارونو پوهېدو. نو هغه په ده باندې ټکس لګولی و روزانه 2 درهمه. نو بیا هغه ټکس یې په ده باندې ډېر کو او هغه یې 100 ته ورسو چې 100 درهمه به ته د میاشتې راکې. نو د ده عمر بن خطاب رضی الله عنه ته ډېر قهر و، ځکه چې عمر رضی الله عنه وایي دا ټکس په ما باندې ډېر کو، 100 درهمه د میاشتې زه د کوم ځای نه راوړم. عمر بن خطاب ته خو پته و چې دا ترکاڼ هم دی، انګر هم دی او اوسپنې هم جوړوي او هر څه جوړوي، نو ځکه پرې دا ټکس ډېر کو، ځکه د ډېرې پیسې ګټي. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه د خپلو ملګرو سره روان او په ده باندې تېر شو. نو چې په ده باندې تېر شو نو ده ته ووایي وی ما اورېدلي دي چې ته دا پلونه ډېر مزدار جوړوې، د جرندې دا پل نه دا ډېر مزدار جوړوې، وایي په هوا تاویږي. هغه ورته ستا دپاره خو مې داسې پل تیار کړی دی یتحدث عنها الناس في المشارق والمغارب، خلک به د هغې تذکره کوي په مشرق کې هم او په مغرب کې هم. او دا د منګل ورځ وه، دا کوم ورځ چې ورته دا خبره وکړه. عمر بن خطاب ووایي تاسو د هلک په دې خبره پوه شو؟ هغه وایي نه، وایي دی ماله دمکي راکوي چې تا به مړ کومه، دی ماله دمکي راکوي چې تا به مړ کومه، دی اصل مقصد دی. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه بیا سحر له د بوت ورځ وه او د سحر مونځ یې پړاوه، د سحر په منځه کې امام او 4 ورځې د ذوالحجې په دې میاشت کې پاتې وي. الله وله د دعا څنګه زر قبوله کړي، یعنی ذوالحجې کې حج کېږي، د حج نه چې واپس راتو دغه دعا یې وغوښته او 4 ورځې په دې میاشت کې پاتې وي. او 30 کال د هجرۍ و چې دغه خبیث جومات ته ننوتو او یو خنجر یې راوړی و چې د هغې 2 څوکې وي، 2 خولې وي او په هغې باندې 3 ګزاره یا بس سیرتونو کې راځي چې 6 ګزاره وو. کوم ګزار چې ډېر خراب کو هغه ګزار دی چې هغه د دې نامه نه لاندې و. نو په هغې سره عمر بن خطاب رضی الله عنه بېهوشه شو، راولېدو او ده بیا په دې چاړه باندې چې څوک به مخې له راتلو هغه به بېهو، تر دې چې 14 کسان یې نور هم ووال، په هغو کې بیا 6 مړه شوي وو او دا نور بچ شوي وو. نو عبدالله بن عوف رضی الله عنه سره څادر و، هغه څادر یې پرې ور واچو چې راوینیسي، نو هغه خبیث په ځان کې هغه خنجر و او ځان یې مړ کړو. نن سبا شیعګان دته امیر المجاهدین وایي او د ده قبر لځي بابا فیروز دته وایي. بابا فیروز
د ده د قبر نه غټه درګاه جوړه شوې د زیرو وي دا امیر المجاهدین دی ځکه چې وي ده د دې امت غټ دشمن او غټ کافر وي وجلی والعیاذ بالله دا د هغوی خبرې دي نو عمر بن خطاب رضی الله بیا کور ته بوتلی شو او هلته بیا بېهوش او په هوش کې بیا راغی او مونځ چې دی عبدالرحمن بن عوف رضی الله پوره کړو هغه دویم رکعت او بیا هغه واقعه موږ بیان کړې ده تفصیلا چې هغه بیا د خپل زوی ولیږو د عایشه رضی الله عنها اجازت وغوښتو چې هغه هلته ماله ځای راکړي نو هغې ولې اجازت ورکړو چې دلته دې ښخ کړی شي نو 3 ورځې بعد د دې واقعې نه 3 ورځې بعد مړ شو او د اتوار په ورځ باندې ښخ کړی شو دا د عمر بن خطاب رضی الله عنه د شهادت مختصر واقعه وه د اتوار په ورځ ښخ کړی شو او 40 کال د هجرۍ شروع شوی د محرم میاشت وه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خوا کې په اجازت عایشه رضی الله عنها